خلک او ادارې کامیابی شي او څه ناکامې شي. ګولډن سرکل داسې یو دایره ده چې د هغې مقصد د انساني رویې او موټیویشن په یو ډېر ساده انداز کې واضح کول دي. د دې دایرې شروع د ولې یعنې د وای نه کیږي او د هغې نه پس چې کومه دایره ده هغه د څنګه یعنې د هاو دایره ده او ټول نه اخري دایره د څه یعنې د وټ دایره ده. سایمن سینک دا اصطلاحات په داسې انداز سره پیش کوي او هغه وایي ولې یعنې وای نه مراد زموږ مقصد دی او هغه وایي چې څنګه یعنې هاو د یو پروسس سیستم او د عمل نوم دی چې هغه موږ د خپل مقصد حاصلولو دپاره اختیارو او څه یعنې وټ د دې پروسس سیستم او د عمل نتیجه ده. سایمن سینک د ګولډن سرکل په ذریعې سره موږ په دې خبره باندې پوهه کول غواړي چې موږ څه کوو نو هغه ولې کوو او کله چې موږ نه تپوس وشي چې موږ دا پلانې کار ولې کړی دی نو دې سره موږ ته یو موټیویشن ملاویږي او دغه موټیویشن موږ د پرمختګ او د خپل مقصد حاصلولو جوګه کوي او دا ګولډن سرکل د دې پیراډایم د پوهېدو دپاره یو خاکه ده. د کوم پیراډایم د وجې نه چې موږ دا معلومولی شو چې ولې بعضې لیډران یا ادارې کامیابي حاصله کړي او بعضې ناکامه شي. د مثال په توګه اپل کمپیوټر کمپنی خپل پروډکټس یو انقلابي حده پورې د بدلولو صلاحیت لري او په دې کې هیڅکله نه ناکامه شوی او د دې نه موږ ته دا پته لګي چې ولې خلکو د یو قوم بدلولو دپاره ډاکټر مارټن لوتر کینګ فالو کو او دغه شانته ډیر داسې په دنیا کې خلک دي چې هغوی داسې قسمه بدلون راوستی دی. ډیرو پکې په کمپنیانو او په انډسټریز کې بدلون راوستی دی خو بعضې پکې پوره دنیا او قوم بدل کړی دی. د مثال په توګه باندې رایټ برادران، سټیو جاب، قائد اعظم محمد علی جناح، خان عبدالغفار خان، موهن داس کرمچند ګاندھی، مولانا الیاس رحمت الله علیه او زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. لہذا د یو ادارې د لانګ ټرم کامیابۍ دپاره دا بهترینه سټریټیجي ده چې هغه په خپل مقصد باندې فوکس کړي. ولې چې خلک دې دپاره څیزونه تاسو نه اخلي چې تاسو څه جوړوئ او څه خرڅوئ بلکې دې دپاره اخلي چې تاسو دا څیزونه ولې جوړوئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.